در په سپیشل نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو د شال تلویزیون څخه د لنډو خبرونو لیدونکو زموږ قربانه مزلیفه کاکړ اروپایي ټولنې د سهشنبې په ورځ افغانستان ته د 100 ټنو طبي وسایلو د لیږدو اعلان وکړ. اروپایي ټولنه وایي له 2021 کال راهیسې افغانستان ته شاوخوا 190 ټنه بشري مرستې استولې دي. له 3 کلونو راهیسې دغه اتحادیه په 30 الوتنو کې زرګونه ټنه بشري مرستې افغانستان ته استولې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 25 میلیونو یورو په ارزښت مرسته کړې چې د ماشومانو امیندوارو او شیدو ورکوونکو ښځو په ګډون د سلګونو زرو خلکو د خوراکي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې د اقلیمي تغیراتو د څېړنو مسؤلینو تېره اونۍ ویلي وو افغانستان د اقلیمي تغیراتو له زیان منونکو هیوادونو څخه دی او دغه ټولنه باید د دغه هیواد سره مرستو لپاره پلان ولري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن د چهارشنبې په سهار په خپل لومړني بهرني سفر عراق ته ولاړ. پزشکیان وویل چې د رسمي غونډې ترڅنګ به د دغه سفر په ترڅ کې د عراق ګردانو او شیعګانو میشتو ښارونو ته ولاړ شي. پزشکیان به کربلا ته هم ولاړ شي او د امام حسین زیارت به وکړي. ښاغلي پزشکیان به په دوهم خارجي سفر نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون وکړي. د انګلستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د ټیسټي لوبو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. د کرینپورټ د معلوماتو له مخې د انګلستان کرکټ بورډ تېره شپه د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د ټیسټ لوبو لپاره د بین سټوک په مشرۍ 19 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د معلوماتو له مخې د ټیسټي لوبو چمپیونشپ په تېره اونۍ پاکستان له بنګلادیش کرکټ لوبډلې څخه 2 لوبې وبایلې او انګلستان به سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې ته 3 ټیسټي لوبو په لړ کې 2-1 ماتې ورکړه. د یادونې وړ ده چې انګلستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټي لوبې د پاکستان په کوربه‌توب ترسره کیږي. د ترکمنستان د غازو د انتقال د پروژې کار چې د ټاپي په نامه یادېږي د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د چهارشنبې په ورځ رسما پیل شو. د غازو د انتقال د پایپ لاین پروژه 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 940 کیلومتره له افغانستانه تیریږي. تر دې وړاندې د ترکمنستان چارواکو په خپل خاوره کې د دغه پروژې د پایپ لاین د غځولو د کار د بشپړېدو اعلان کړی و خو په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دغه پروژې کار نن په هرات ولایت کې پیلېږي. د امنیت په افغانستان کې له 16 لسیزو راهیسې د ټاپي پروژې د پیل پر وړاندې لوی خنډ و. که دغه پروژه عملي شي افغانستان به د دې پروژې له لارې هر کال 500 میلیونه ډالر د ترانزیت تر 200 کلونو پورې 500 میلیونه متر مکعب غاز او تر 100 کلونو پورې به 1 میلیارډ متر مکعب غاز ترلاسه کوي. اقتصادي پوهان د ټاپي پروژې د سیمې د امنیت او اقتصادي ثبات لپاره خورا مهم بولي. په مسکو کې د تاجکستان سفارت د امنیتي تدابیرو سختولو او د روسیې د سرحدي ساتونکو لخوا د اسنادو د چکولو زیاتوالي ته په اشاره سره له خپلو اتباعو وغوښتل چې تر بلې خبرتیارۍ پورې د روسیې ته له سفر څخه ډاډه وکړي. دا خبرداری د سهشنبې په ورځ د سپتمبر په شلمه په یوه بیانیه کې خپور شو او په روسیې کې د تاجکستان سفارت دا هم ویلي چې د روسیې پر پولو او هوایي ډګرونو سخت کنټرولونه وضع شوي او له همدې امله د تاجکستان اتباعو ته سپارښتنه کیږي چې روسیې ته دې نه راځي. په روسیې کې د تاجکستان سفارت په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو په تیرو څو میاشتو کې روسیې په زرګونه تاجکستاني اتباع روسیې ته له ننوتلو منع کړي دي. د تاجکستان د کار او روزګار وزارت اعلان کړی چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 18,000 ډېر تاجکستاني اتباع له روسیې څخه ایستل شوي. په روسیې کې میشت تاجک کډوال وایي چې په دې هیواد کې وضعیت ورځ تر بلې د تاجکستانیانو لپاره ستونزمن کیږي. د روسیې پولیس له دوی سره د ملت پالنې او نژاد پرستۍ له احساساتو ډک چلند کوي. د اسرائیلو پوځ د چهارشنبې په ورځ د سنبلی په 21 اعلان وکړ چې په غزه کې د یوې پوځي چورلکې د لوېدو له امله 2 سرتیره وژل شوي دي. دا پیښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه چې چورلکه د یوې ټپې سرتیر د لیږدولو لپاره رفح سیمې ته روانه وه. د اسرائیلو پوځ وایي د پیښې په ترڅ کې 7 نور کسان ټپیان شوي دي. حماس ته نږدې عربي ژبې رسنیو په دې پیښه کې د 3 پوځیانو د وژل کېدو او د 8 نورو د ټپه کېدو خبر ورکړی دی او د اسرائیلو پوځ اعلان کړی چې لومړنۍ څېړنې ښایي چې چورلکه د حماس د ډزو له امله نه ده نسکوره شوې. د
امریکا د 2024 کال ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو ډونالډ ټرمپ د اسرایلو په وړاندې د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایډن پر سیاستونو سختې نیوکې وکړې او ویل چې هاریس له اسرایلو څخه په کلکه نفرت کوي او زه ډاډه یم چې د هاریس پر راتګ سره به د اسرایلو په 2 کلونو کې له منځه لاړ شي. د اسرایلو او حماس ترمنځ د جګړې په اړه کاملا هاریس وویل چې د ایران د ګواښونو په وړاندې د ځان دفاع لپاره د اسرایلو ملاتړ کوي. په ورته وخت کې میرمن هاریس د فلسطیني ملکي وګړو لوړې مرګ ژوبلې ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې دغه جګړه باید ژر تر ژره ودرول شي. ښکېلې خواوې باید د اوربند په اړه یو هوکړې ته ورسیږي او یرغمل شوي کسان خوشي شي. هاریس همداشان ټینګار وکړ چې د فلسطین خلک د یو هیواد لرلو حق لري او موږ باید د 2 هیوادو په حل لارې ټینګار وکړو. امریکا مرستیالي ولسمشر کاملا هاریس په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې په اړه وویل موږ باید ژر تر ژره د غزې جګړې پای ته ورسوو او د 2 دولتي حل لارې په لور حرکت وکړو. د فلسطین او اسرایل خلک حق لري په امنیت کې ژوند وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمن نن د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 11مه له پولند څخه د اورګاډي په واسطه د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېدل. ټاکل شوی چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین دغه 2 ستر متحدین کیف ته د سفر پر مهال له ولادیمیر زيلنسکي سره د وسلو د ملاتړ د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاندې خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه